په دې ویډیو کې موږ تاسو غواړو د دې په اړه باندې خبرې وکړو چې په کومو حالتونو کې د نمونوي توزیع نسبت په نورمال ډول یا په داسې ډول سره معلومیږي. په کومو حالتونو کې دا بیا ښي لوري ته کوږوالی لري چې په داسې ډول کې چې رسم کړو په داسې ډول معلومیږي، او په کومو حالتونو کې دا بیا کیڼ لوري ته کوږوالی لري چې که رسم کړو نو کیدای شي په داسې ډول سره یو ګراف واوسي. د همدې لپاره موږ تاسې د ټام قانون ته مراجعه کوو. په هغې کې موږ تاسو ته ویلي چې که چیرې د نمونې سایز یا n واخلو او د اړوند د ټولنې د اړوند نسبت سره چې موږ تاسې په پی ښودلی او له هغې سره ضرب کړو، که چیرې دا رقم له لسو څخه لوی او مساوي شي، دا یو شرط. دویم شرط دا چې که چیرې خپله د نمونې سایز واخلو او له یو منفي پی سره یې ضرب کړو، بیا هم دا قیمت له لسو څخه لوی شي، نو په دې صورت کې به دا توزیع یا دا د نمونوي توزیع نسبت ګراف چې کوم موږ تاسې لاسته راوړو، دا به یو نورمال تابع واوسیږي یا یو نورمال ګراف به واوسیږي، کوم چې دلته موږ تاسې په لومړي سر کې رسم کړ. د همدې شرایطو په پام کې نیولو سره به راشو او دلته به یو دوه مثالونه کار کړو. په لومړي مثال کې موږ تاسو ته ویل شوي وړانګه خپل رستوران ته هره ورځ 50 نارنج راوړي. هره ورځ 50 نارنج راوړي. د نارنج راوړونکي د خبرې پر بنسټ په دې شمېر کې 12% په بشپړ ډول پاخه شوي. وړانګه هره ورځ د پخو نارنجو نسبت د 50 نارنجو په همدې نمونه کې محاسبه کوي. موږ او تاسې داسې په پام کې نیسو چې د نارنج راوړونکي ادعا سمه ده او همداراز هره ورځ د نارنجو همدا شمېر یوه ناڅاپه نمونه ده. د پخو نارنجو د یاد ورځني نسبت د نمونې اخیستنې د توزیع بڼه به په کوم ډول وي؟ که چیرې دې ځای ته په سوال کې وګورو، دلته ویل شوي چې هره ورځ 50 نارنج راوړي او همدا یوه ناڅاپه نمونه ده چې اخیستل کېږي. نو وایي چې د نمونې خپل سایز یا n مساوي دی له 50 سره، او همداراز دلته ویل شوي چې 12% په بشپړه ډول پاخه دي، یا په اصل ټولنه کې نسبت 12% ده، یا پی مساوي ده له 12% سره. که چیرې راشو او دا لومړی شرط وګورو چې آیا دا صدق کوي او که نه، نو وبه لیکو چې 50 ضرب 0.12. که چیرې دا سره ضرب کړو نو دا 2.2 ترې کمیږي، دا به شي 6. نو ګورو چې 6 له دې څخه کوچني، له 10 څخه کوچني دي او لوی نه دي. نو وایو له همدې ځای څخه دې نتیجې ته رسیږو چې دا خو نورمال نه ده. ښه، نو دا اوس کیڼ لوري ته کږه ده او که ښي لوري ته کږه ده. د دې لپاره چې په دې باندې وپوهیږو، نو که چیرې موږ تاسې په داسې ډول دا توزیع په پام کې ونیسو چې دا ځای 0 واوسیږي، دا ځای 50% یا 0.5 واوسیږي، او دا ځای هم 1 یا 0% واوسیږي. نو په دې ځای کې موږ تاسې له مخکې په یاد درلودل چې د نمونوي توزیع د نسبت اوسط چې کوم و، هغه خپله د اصلي هغه ټولنه چې کومه ده یا د ټولنې د نسبت سره مساوي و. په مخکې ویډیوګانو ته که چیرې تاسو په دې ځای باندې نه وو پوه شوي، کولی شئ مخکې ویډیوګانو ته مراجعه وکړئ. په هغې ځای کې همدا خبره په بشپړ ډول توضیح شوې ده، خو دلته یوازې غواړو یادونه وکړو چې د نمونوي توزیع د نسبت اوسط مساوي دی له په اړونده ټولنه کې زموږ هغه نسبت چې موږ تاسې په پام کې نیولی دی، یا د هغه نمونې یا د هغه ډول نسبت چې موږ تاسې په پام کې نیولی چې دلته پاخه نارنج دی او هغه 12% دی. نو د دې ځای څخه که چیرې موږ تاسې 12% په پام کې نیسو یا 0.12 دا ځای راځي، نو دا به اوسط کېږي. دا ګراف په شمېر هم کم دی، نو دا ګراف په داسې ډول یو څه معلومیږي. دې ته په ښکاره ډول معلومیږي چې دا ښي لوري ته کوږ شوی دی. نو را به شو او دلته به دا ځواب په نښه کړو. را به شو او همدې ته ورته به یو بل مثال هم کار کړو. د یوې سروې له مخې په هره اونۍ کې 88% ماشومانو ته د رادیو برنامې رسیږي. که چیرې موږ په هره اونۍ کې د n مساوي کېږي 125 شمېر ماشومانو یوه ناڅاپه نمونه واخلو
او د دوی لپاره یو نسبت محاسبه کړو. نو د یاد نسبت د نمونې اخیستنې د توزیع بڼه به په کوم ډول وي؟ بیا هم هماغه مخکې شرطونه چې موږ او تاسې ښودلي وو یا شرایط مو چې کوم تعیین کړي وو هماغې ته د همې شرایطو په پام کې نیولو سره به بیا هم وګورو. دلته ګورو چې n مساوي دی له 125 سره ولیکو چې n مساوي کېږي له 125 سره او همداراز p مساوي کېږي له 8 سلنه سره. ښه نو که چیرې راشو او هغه دوه شرطونه چې لومړی یې د n ضربې p وو نو که چیرې دلته n ضربې p ولیکو دا به شي 125 ضربې 0.88 نو که چیرې آیا دا د لاسو څخه لوی دي او که نه دي؟ که چیرې دا سره ضربوو نو په ښکاره ډول دا معلومیږي چې دا یو لوی عدد دی او له لاسو څخه لوی دی. نو لومړی شرط صدق وکړ. که چیرې راشو دا ځل یې یو منفي پی وګورو یعنې 125 ضربې که چیرې له یوه څخه 0.88 کموو نو دا به 0.12 پاتې کېږي. د 125 شمېر عدد که چیرې موږ او تاسې 12 سلنه ګورو نو په ښکاره ډول چې دا به بیا هم له لاسو څخه لوی وي. که چیرې خپل اصل هم وای نو 12 سلنه یې 12 کېدل نو دا خو 125 دی نو دا هم له لاسو څخه لوی دی. دوهم شرط هم پکې صدق وکړ. نو له دې ځای څخه موږ او تاسې دې نتیجې ته رسېدلی شو چې دا په اټکلا یوه نورمال توزیع ده. نو را به شو او دلته به اټکلا نورمال حالت په نښه